زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا، د یوې پیغلې پر سنګسار ما احتجاج کړی دی. نن د سیول هسپتال کې چې له ډاکټر مهنور سره کومه دردونکې زړه راکښونکې پیښه سوې ده، دا د ټول انسانیت پر مخ باندې یو کلکه او درنه څپېړه ده. په داسې ټولنه کې چیرې چې موږ ونر ته تعلیم نسو ورکولی په اسانه، په داسې ټولنه کې ښځه تعلیم کوي، یو پښتنه پیغله د طب تر لوړو زده کړو پورې ځان رسوي، هغه یو داسې سټیج ته ځان رسوي چې چیرې دا د خلکو تکلیفونه او دردونه لرې کوي. په هغه ځای کې، په هغه میدان کې یو څوک انتها پسنده، یو څوک ویرونکی څوک راځي، د هغې مسیحا په مخ باندې تیزاب غورځوي او هغه د ژوند له ټولو دردونو او تکلیفونو سره مخامخ کوي. دا ټولنه، د دې ټولنې جوړښت یا د دې ټولنې سټیک هولډرز چې کوم دي، د دې سیسټم سټیک هولډرز چې کوم دي، هغه شعوري طور لګیا دي چې ټولنه یو داسې سخت دریزه میدان ته یو ځای ته ودروي چې بیخي د انسان ساه اخیستل پکې ګران وي. موږ د ټولنې یا د سیسټم د سټیک هولډر سره سره زموږ خپلې کورنۍ هم په دې کې ګرمې دي. موږ ټولنه چې کومه ده، موږ تر اوسه ونر ته د نو مینز نو نه دی ورښیلی. په کار دی چې موږ وخپلو سړیو ته دا ور وښیو، وخپلو زویانو ته، وخپلو ورونو ته دا ور وښیو چې نو مینز نو، چې یو چا تاته د یو څه شي انکار وکړي، د دې معنا انکار ده. په کار دی چې موږ انسانیت ور وښیو، په کار دی چې موږ ټوله ورځ چې و یو لور ته و یو خور ته په دې تره کړو چې پلانی لالا رالی دا وکړه، پلانی لالا رالی هغه وکړه. په کار دی دې لالا و کاکا ته ویایو چې ته باید د انسان په حیث باندې په ټولنه کې ژوند وکړي. ښځه یو شی نه، انسان دی، د انسان په تور یې له ځان سره روانه کړي. او دا انسان هغه انسان دی چې ټولنه جوړوي، نغری جوړوي، تا ته شعور درکوي، تا ته فکر درکوي، تا ته رڼا په مخ کې دراچوي، تا ته ژوند درکوي چې د دې نړۍ ته راسي او دا نړۍ وچلوي او د دې په دې نړۍ باندې باچوي وکړي. نو د مانور دا پیښه چې کومه ده، دا د زغملو وړ نه ده.